Assalamu alaikum. Welcome back on e-learning Pashto online WhatsApp. I hope guys you are fine and doing really well on your daily life. In today's class we will be looking at file 1 section B. Where are you from? This gonna be our today's lesson. As we've already mentioned, the method of our teaching, the method of how we carry on this class, based on that let's have the vocabulary of this unit. سلامونه یو ځل بیا تاسو ټولو ته ښه راغلاست. زمونږ د نن ورځې درس هغه چې دی فایل 1 B section where are you from دغه یونټ درس دی. لکه څنګه چې د درس مطابق مونږ ویلو هر کله چې یو یونټ شروع کوو هغې نه مخکې باید مونږ او تاسې د دغه یونټ مربوط لغتونه باید والو او بیا که اړوند ګرامر موضوع چې هغه تشریح کوو په دریم قدم کې بیا مونږ همغه یونټ باندې یا فایل باندې ورځو او درسونه تشریح کوو. نو راځو دلته یو څه لغتونه دي مونږ سره فایل 1 B where are you from دا عنوان دی د اول یونټ دویمې برخې. listen and repeat these words after me. وکشه دا لغتونه ما پسې تکراروئ. country country match match sorry sorry two let's complete repeat important contraction here famous singer clue parenthesis response guess I think but I'm not sure دا زمونږ د نن ورځې د لغتونو برخه. کوشش وکړئ دغه لغتونو ته مثالونه جوړ کړئ. هر یو لغتونه کوشش وکړئ څو کله د تکرار کړئ او زیات نه هڅه به ستاسو دا اوسه چې هر یو لغت ته مثالونه جوړ کړئ. لکه contraction مثال که نه. We use contraction in English grammar. Contraction is common in grammar or in spoken language. هم دې ترتیب سره مثال د هر یو چې تاسو زده کوئ نو کوشش وکړئ دوه درې مثالونه یا خبرو په طرز یا سپیکینګ په طرز سره لغتونه زده کړئ. دا د لغتونو زده کولو ښه طریقه ده. بله موضوع لکه څنګه چې د هر یو یونټ مربوط موږ کوېسچنې یا هم پوښتنې هم لرو یا کمیونیکیشن بینک ویل کېږي. د تیر یونټ د فایل 1 A سیکشن هغه لغتونه هم موږ نه پاتې وو. نو نن موږ هغه هم یو د نن ورځې لغتونه هم یو. نو کوشش کوئ دغه کومې پوښتنې چې موږ ویو د ده ځوابونه تاسې په کتابچو کې ولیکئ او یا که دا هم نه کوئ اتلیست تاسې ځوابونه یې ځان سره پراکټس کوئ. یعنې پوښتنه هم ځان نه کوئ بیا د ځوابونه هم ورکوئ او که چېرې د خوا کې مو پارټنر وي نو هغه سره تاسې دا پوښتنې تبادله کوئ. یعنې هغه به تا نه پوښتنه کوي ته به ورته ځواب ورکوي بیا همدې ترتیب سره دا سیسټم مخته یوسئ. تاسې موږ سره پوښتنې په دې ډول دی. هاي I am دلته کوئ چې تاسو خپل نوم ورکئ. What's your name؟ سلام زما نوم مثال علي دی. ستاسو نوم څه دی؟ هاي I am احمد. سلام زه احمد یم. کله چې د یو بل نومونه مو پېژنئ یا وام نه اورېده د یو بل نومونه ورته ویلی شئ sorry what's your name؟ وبخئ ستاسو نوم څه دی؟ چې هر کله د یو بل نومونه هم پېژند او مطمئن شولې نو تاسو کولی شئ بیا دا جمله ووایئ. It's nice to meet you. It's nice to meet you معنا په لیدو دې خوښ شوم. ځواب یې بدم دا جمله ده. بله پوښتنه are you in math class؟ are you in math class؟ آیا تاسې په ریاضي کلاس کې یاستئ؟ are you in English class؟ are you in English class؟ آیا تاسې د انګلیسي کلاس کې یاستئ؟ can you count from 0 to 10؟ can you count from 0 to 10؟ کولی شئ صفر نه لسو پورې حساب وکئ. now can you count from 10 to 0؟ Now can you count from 10 to 0؟ اوس تاسو کولی شئ د لسو نه صفرو پورې یعنې بالعکس دا شماره ووایئ. What are the days of the week؟ What are the days of the week؟ د هفتې ورځې کومې دي؟ What are the weekdays؟ هغه د هفتې 15 رسمي ورځې کومې دي؟
and what about the weekend او د هفتې دوه رخصتي ورځې کومې دي what day is it today what day is it today نن کومه ورځ ده what day was it yesterday what day was it yesterday پرون کومه ورځ وه what day will be tomorrow what day will be tomorrow سبا به کومه ورځ وي what's your favorite day why what's your favorite day why ستاسې د خوښې ورځ کوم ده ولې what are to be verbs what are to be verbs د کېدلو افعال کوم دي تعریف یې کوه نمونه یې ووایه نو دا 15 پوښتنې تاسو ته د دغه د فایل 1A سیکشن د هلو عنوان مربوط جوړ شوي نو کوشش وکړئ دغه ټولو پوښتنو د ځوابونه په لیکلې بڼه باندې همدارنګه پراکټس تاسې وکړئ ستاسې هومورک دی راځو د فایل 1B سیکشن پوښتنې موږ سره تقریبا 11 پوښتنې دي عنوان یې دی where are you from where are you from where are you from جواب تاسو بیا ورکړئ where in Afghanistan where are you from معنا تاسو د کوم ځای څخه سئ where in Afghanistan د دې where are you from په جواب کې تاسو کوشش وکړئ د هیواد نوم ورکړئ مثال I am from Afghanistan بیا بله پوښتنه تاسو کوئ چې where in Afghanistan where in Afghanistan معنا په افغانستان کې تاسو د کوم ځای سئ is he from Turkey is he from Turkey آیا هغه د ترکیې څخه دی where is he from where is he from هغه د کوم ځای څخه دی is your class at 8 o'clock is your class at 8 o'clock آیا ستاسې ټولګی اته بجو کې دی is it your book is it your book آیا دا ستا کتاب دی where is your best friend from where is your best friend from ستاسې ښه ملګری د کوم ځای څخه دی is your teacher from Pakistan is your teacher from Pakistan آیا ستاسې استاد د پاکستان څخه دی is Herat in Afghanistan is Herat in Afghanistan آیا هرات په افغانستان کې دی where is Kabul located where is Kabul located کابل چیرته موقعیت لري can you name a few countries can you name a few countries آیا کولی شئ د یو څه هیوادونو نومونه ووایئ how about nationalities how about nationalities او څنګه مو خوښه ده که د ملیتونو یا قومیتونو نومونه مو ووایئ دا 11 پوښتنې تاسو ته د فایل 1B where are you from د دغه یونټ مطابق وو نو کله چې تاسې د دغه کمیونیکیشن بینک کې تاسو کوشش وکړئ اول لغتونه زده کوئ بیا ګرامر او بیا کتاب یونټ بیا وایئ چې کله دغه یونټ خلاصېده په وروستی قدم کې راځئ او دا پوښتنو باندې تاسو پراکټس کوئ دا پوښتنو د ځوابونه همدارنګه لیکلې بڼه باندې او هم د ویلو په طرز سره ځوابونه ورکوئ دا د دې کتاب استعمالولو تر ټولو ښه طریقه ده اوس راځو کتاب ته زموږ فایل 1B سیکشن دی where are you from تاسې د کوم ځای څخه سئ دا زموږ عنوان دی په ګرامر برخه کې موږ موضوع مخکې تشریح کړی وربده هی شي اډ او ورته موضوع موږ په تیره ویډیو کې ښه په تفصیل سره همدارنګه نوټ په شکل کې تاسو ته ما لیږلي دا تاسو بیا وګورئ او دا موضوعات ګوره تاسو لپاره ډېر مهم دی ازمار او هی شیټ او د موضوعات باندې تاسو ډېر باید کار وکړئ په ویکابلري کې موږ کنټریز یا هیوادونو نومونه باندې غږیږو او په پی یا پروننسیشن کې سنټنس سټریس یا په جملو کې کم فشار چې د دې باندې غږیږو یو څه اوازونه دي دا هم موږ اخلو د دې درس موږ سره خلاصه دلته لیکل شوی where is he from هغه د کوم ځای څخه دی he is from Mexico he is from Mexico هغه د مکسیکو څخه دی راځو د نن ورځې درس شروع یا هم پیل کوو اوله برخه کې موږ سره ویکابلري دا ویکابلري کې لکه څنګه چې مې مخکې مو ویلې کنټریز یا هیوادونو باندې غږیږو څه وایي ا کې listen match the music and the countries وایي غوږ شئ دلته زه درته یو څه میوزیک اپلای کوم 1.16 کې یا 1.15 کې او تاسې په ګمان ستاسې په فکر دا میوزیک به د دې 15 هیوادونو کې د کوم هیواد مربوط وي یعنی ممکن تاسې ونه پوهیږئ چې دا د کوم هیواد خو مقصد تاسې ولیکئ ځوابونه ولیکئ که صحیح وي او که غلط وي لکه فار ایگزامپل اول میوزیک ته ما اپلای کړه ته وایي چې د مثال په ډول سره داسې ویلی شئ I think it is from China همدې ترتیب سره دغه نورو میوزیکو ته تاسې شمارې ورکئ دلته 1.15 1
نو اوس تاسو ویلی چې ستاسو په ګمان چې دا میوزیک د هر هیواد وي فرض که تاسو ویو چې دا د چین څخه دی نو داسې وایي I think it's from China یا ته ویلی چې it's from China but I'm not sure دا د چین څخه ده خو مطمئن نه یم همدې ترتیب سره د نورو ته هم ځوابونه ورکړئ 2 So that's it. Now let's go to page 117 for vocabulary lesson. اوس تاسې یو سل اوولسم صفحې ته د vocabulary لپاره لاړ شئ. په دغه صفحه کې موږ ته vocabulary بخش کې د هیوادونو نومونه راپېژني. نو که تاسې وګورئ دلته د مختلف هیوادونو انګلیسي نومونه یې لیکلي. څه وایي countries. Listen and repeat the countries. وی غوږ شئ د هیوادونو نومونه تکرار کړئ. نو تاسې هم باید د هیوادونو نومونه تکرار کړئ ورسره. One. Brazil. Brazil. 2. Canada. Canada. همدې ترتیب سره ټول تکراروئ. 3. Chile. 4. China. 5. England. 6. Japan. 7. Korea. 8. Mexico. 9. Peru. 10. Portugal. 11. Saudi Arabia. 12. Spain. 13. The United States. 14. Vietnam. Done. یو یادونه باید دلته وکړو. 1.18. یو یادونه باید وکړم هغه دا چې هر کله چې تاسو د هیوادونو نومونه لیکئ اول تورې باید کیپټل یا هم لوی شکل سره ولیکئ. لکه که تاسې دغه ټول هیوادونو نومونه وګورئ ټول په لوی تورې لیکل شوي. بله موضوع د یو اس یا امریکې متحده ایالاتو اکثره یو اس ویل کېږي. یو اس څه معنا؟ د یونایټډ سټیټس یا ملل متحده. د یو کې بیا یونایټډ کینګډم دا ابریویشن یا مخففات دی. دا بیا برطانیې یا هم انګلینډ هیواد ته ویل کېدی شي. په وروستۍ برخه کې تاسو وایي رایټ یور کنټري پراکټیسینګ اټ. وایي اخر سر کې تاسو خپل هیواد نوم ولیکئ او بیا ووایئ چې ته کوم ځای څخه دغه ځای کې د خپل هیواد یا د افغانستان نوم ولیکئ. Let's return to page 6 again. واپس شپږم صفحې ته راګرځو. اوس دلته راځو listen and repeat the dialogue. په دې سیکشن کې وایي غوږ شئ او دلته د دوو کسانو ترمنځ یو لنډ شان د ډایلاګس دی. وایي دا تاسې بشپړ کړئ ورسره تکراروئ. Where are you from? 1.18. Where are you from? I'm from Peru. Where in Peru? I'm from Lima.
پوښتنه په دې ډول کوي where are you from تاسې د کوم ځای څخه سئ نو کوشش کوئ د هیواد نوم ویوئ او ځواب کې I am from Peru وایي زه د پرو څخه یم دا یو هیواد دی where in Peru په پرو کې داسې د کوم ځای څخه سئ I am from Lima زه د لیما یو ښار دی ولایت دی د دې څخه یم practice the dialogue with your country and city هم دغه پوښتنې د خپل هیواد او د ښار ولایت نمونه پوښتنې یو بل نه وکړئ که چېرته خوا کې مو ملګری اوسي هغه نه پوښتنه وکړئ ځان سره دا پراکټس کوئ ګرامر موضوع لکه څنګه چې مخکې هم تکرار شوي هي شیټ او آیویدې موضوعات دی دا تاسو تکرار کوئ Look at the picture. Where is Adele from? Where is Justin Bieber from? وای د عکس ته وګورئ دا Adele او Justin Bieber دا سندرغاړي دي وای دا د کوم ځای دي او بیا تاسو جواب ورکړئ د I think په مرسته لکه I think he is from Japan مثال کنه همدې ډول سره بله برخه موږ سره 1.19 track کې listen and complete with countries دلته یو څه خالیګاوي دی وای غوږ شئ د خالیګاو کې تاسو د هیوادونو نمونه ولیکئ نو دغه خالیګاو کې چې کوم هیوادونو نمونه وایي هغه تاسو ولیکئ 1.19 Where's she from? She's from England. Is he from England too? No, he isn't. He's from Canada. Is the concert tomorrow? Yes, it is. It's at 7. Let's go. دا دفعه بیا غوږ شه listen and repeat مخکې دفعه لږ تیز ویلې دا دفعه تاسو لږ انتظار یا دمه هم کوئ کوشش کوئ ورسره تکراروئ که چېرته خالیګاو مو نه وي ډک کړی دا دفعه د هیوادونو نومونو سره خالیګاوي ډک کړئ 1.20 Where's she from? She's from England. Is he from England too? No, he isn't. He's from Canada. Is the concert tomorrow? Yes, it is. It's at 7. Let's go. Done. نازو معنی ته Where is she from? وای هغه د کوم ځای څخه ده She is from England هغه د انګلند څخه ده Is he from England too? وای آیا دا لکه هم د انګلند څخه ده No, he isn't وای نه هغه نه ده He is from Canada مثال کنه هغه د کاناډا څخه ده Is the concert tomorrow? وای آیا کنسرت سبا ته ده Yes, it is وای هو ده It's at 7 سبا ته 9 بجې ده Let's go وای راځئ چې لاړ شو بیا هم ډایلوګ موضوع ده ان پیډز وای په جوړیز شکل سره پراکټس د ډایلوګ که چې د پارټنر لرئ هم دا پوښتنې یو بل نه وکړئ دا سم دې ترتیب سره Look at the I'm sorry راځو دې بلې برخې ته match the words and pictures وای دلته یو درې لغاتونه هی شي اټ او درې عکسونه دا سره میچ کوي یا یو بل سره برابر کوي مثال شي چا د کاری اټ او هی دا لغاتونه راوخلې د عکسونو سره واچو ډیر سمپل دی For more grammar let's visit page 92 ازو دویم صفحه ته د نور ګرامر لپاره زو په دویم صفحه کې موږ سره دا ګرامر موضوع ده Present tense کې موږ سره هي شیټ positive, negative and interrogative sentences ده تاسو کوئ چې د 1.21 track ته په غوږ نیولو سره دا ټول جملې full form, contraction, negative, interrogative او هر څه جملې چې اوس دا ټول تاسو ولولئ یا واورئ دا به تاسو وکړئ کله چې دا واوري د وملو صدا اساس خپل کارخانګي د به تاسو خپل وکړي لیسنګ په تر باندې لیسنګ چې تاسو نوی ډاونلوډ کړئ هم د ګروپ کې مونږ شیر کړی دی یا مونږ نو غوښتنه وکړي ترڅو بیا تاسو ولیکو او دا لیسنګ تاسو باید حتما وکړئ که پوهیږئ او که نه خو لیسنګ ستاسو باندې داسې ده لکه چې فرض وي بیا کله چې دا موږ بیا دا نوټونه مولولې د هی شیټ او ټي وی وربس اړوند څه نوټونه د کړي دا ټول په ډیر غور سره مطالعه کوي دام چې یو اوس متصلا مخامخ ته وګورئ دا برخه ساسي هوم ورک فکر کوم ځنې ملګرو کړي او ځنوي نه دي کړي تاسو کوشش وکړئ دا ټول یو کې او ګروپ ته عکسونه خېجوي
دغه برخه اساس هوم ورک ده 1B سیکشن ګوره وایسه وای کمپلیټ with his she's its وای خالګاو کې his او she's او its سره ډک کړي ډیر سمپل ده کوم ځای کې his راځي کوم ځای کې she's او کوم ځای کې its یو کړی دی نور تاسو خپل وکړئ په B کې وای کمپلیټ with is apostrophe is or isn't په خالګا کې یا به is راځي یا به د is شارټ کټ به راځي او یا is not منفي حالت به راځي لکه ګوره Is Anna from Mexico? No, she isn't. She's from Spain. بله جمله. Where is Santiago? Is it in Chile? Yes, it is. نو دې ترتیب سره د شپږ جملې تاسو تر سره کوي په C کې موږ ته څه وایي complete the conversation use contractions where possible و دا conversation یا محاوره تاسو بشپړ کوي چې کوم ځای کې ممکن وي contraction استعمال کوي لکه Are you from Canada? No, I'm not. I'm from Manchester. Where is Manchester? Is it in the UK? Yes, it is. هم دې ترتیب سره دا ټول خالګاوي ستاسو هوم ورک دی یو یادونه او بل خصوص درخواست باید زه تاسو نو کوم چې په کورنۍ وظیفه کې باید تاسو هیڅ نه اساسي یا لټونه کوي دا ډیر مهم دی چې تاسو پریکټیس او کارخانګیان ونه کوي په دغه موضوعات باندې تاسو ممکنه ده چې بیا پوه شئ لیټس ریټرن ټو پیج 5 فور مور لیسن واپس ایم سوري وم صفحه ته ګرځو دلته بیا هم ګرامر موضوع کې تاسو ته پریکټیس راغسي وي رائټ سنټنسز ان کوېسچنز و دینه پوښتنې یا هم جملې جوړ کړي لکه شي برازیل نو څنګه پوښتنه کې د هیواد نوم سره موږ فرام کارو یعنی هر کله چې هیواد ولادت نوم اخلي فرام لمنه ورکه دا کاروي Is she from Brazil? آیا هغه د برازیل څخه ده No, she isn't. نه ده دویم it Peru څنګه به چې د پرو څخه ده It's from Peru شي کوریا څنګه به هغه د کوریا څخه ده She is from Korea هم دې ترتیب سره دا جملې تاسو بشپړ کړئ په دریمه برخه پروننسیشن موضوع کې سنټنس سټرس یا د جملې کې موږ سره سټرس موضوع ده یا سټرس فشار واردول یا یو برخه نسبتا د نورو نه لوړ او جګ تلفظول دغه موضوع د سټرس ویل کېږي څه وایي سنټنس سټرس کې موږ څه کوو ان سنټنسز وی سټرس د امپورټنت ورډز په جملو کې طبیعي خبره ده چې ډېر لغاتونه وي هغه لغاتونه موږ نسبتا د نورو نه په تفاوت سره یا هم سټرس سره تلفظ کوم چې مهم وي یا هغه لغاتونه چې اهمیت لرونکي وي هغه ته به تاسو فشار ورکوي لوړ او همدارنګه په جګ اواز سره به یا اوږدتر تلفظوي د سنټنس سټرس ویل کېږي موضوع ده لکه مثال په ډول سره Where is he from? دلته where or from مهم کلمې دي دا به تاسو سټرس کوئ Where is he from? He is from Canada. He is from Canada. Now listen and repeat the questions and answer. Copy the rhythm. وی وکشي پوښتنې ځوابونه تاسو تکرار کړئ او په کوم سور قافیه کې چې دا څلور جملې وي هماغه ترتیب کې تاسو مو وایي 1.22 1 Where are you from? I'm from England. 2 Is she from China? No, she isn't. Listen and repeat the sentences 1.23 کې چې کله دغه خالګا مو وکړه دغه خالګاوي مو چې تر سره کړه بیا 1.23 دغه ټرک ته وکونه سي او بیا دا جوابونه هم دې ځکه چک کړئ کچې ته تاسو هم کړو څه خبره کنه نو بیا لیسنګ باندې به خپل ځوابونه درست کړئ راځو موږ سره یو څه ساوندونه یا فونیټیک سمبولز هم دي دغه علامه چې دی موږ سره دغه ا اواز ده دا موږ سره او او دا اوازونه دي دغه ساوند یا پروننسیشن کې چې کوم تلفظ د تورو ده تاسو ورته وکشئ listen and repeat the words and sounds وکشئ دا توري او همدارنګه اوازونه تاسو تکرار کړئ نو تاسو هم ورسره تکراروئ 1.24 Fish it 6 Isn't Brazil England Phone. Oh. Hello. No. Photo. Go. Egg Mexico 7 Let's 10
دا اوازونه موږ سره اوس راځم دغه اوازونه تاسو جملې په طرز کې غسي now listen practice the sentences وي وښه دا جملې هم تمرین کوي تاسو تکراروي ورسره Point 25. It's 6 in Mexico. Hello. Let's go. Adele's concert is at 7. نو ګرانو زده کوونکو ستاسو هومورک دا شو دی ځکه چې دا اوازونه د لغاتونو کې چې کوم جوړیږي دا تاسو باید لوړ غږ سره تلفظ کړئ هماسې تلفظوي لکه څنګه چې لیسننګ کې تلفظ لکه fish it sex isn't او بیا دا جملې هم حد اقل څو کرته ځان سره تکرار کوي یو یادونه باید وکم په دغه پروننسیشن سیکشن کې چې کوم لغاتونه او جملې دي دا کوشش کوي په لوړ اواز سره یعنی اواز وباسه او به تلفظ وایي تر څو تاسو خپل اواز هم واورئ او کوم تیروتنه چې په اواز کې په پروننسیشن کې تاسو کوی هغه بیا راتلونکي وخت کې تاسو اصلاح کړئ اوسئ اوس راځو listening and speaking section کې listen can you hear the difference وی غوږ شئ دلته هر یو برخه کې هر یو کې موږ سره دوه برخې او A او B دي پارټس دي وای آیا د دې دوه تر منځ فرق شته تاسو صرف غوږ شئ او فرق محسوسوي او کنه نور هیڅ مکوئ One. A. Is he from Japan? B. Is she from Japan? 2. A. She's from Canada. B. He's from Canada. 3. A. Where's he from? B. Where's she from? 4. A. It's from Portugal. B. He's from Portugal. 5. A. She's in my class. B. He's in my class. 6. A. Where is he? B. Where is she? 1.27. خدا خوشو اوس 1.27 track کې listen and check the sentences you hear in A اوس په دې هر یو کې مخکې خو دوه جملې ویلې اوس کې د یا A part وای موږ ته یا B وای دا listening موضوع د اساس listening چې کوي نو کم یو چې وای کې د A وای دا A سرکل کوي ممکن دا B وای نو بیا تاسو کوشش وکړئ B سرکل کوي چې کم یو وای هغه یو تاسو سرکل کوي یا هم چک علامه کوي بیا وښه ورته اوس یو چې کم یو سرکل کوي 1. Is she from Japan? 2. He's from Canada. 3. Where's he from? 4. It's from Portugal. 5. She's in my class. 6. Where is he? دن مننه چې تاسو ورته وکوي لاندې تاسو ته په دغه برخه کې یو څه ایکسرسایز د سپیکینګ درکړی وي famous singers in their countries وي په خپل هیوادونو کې مشهور سندرغاړي but where are they from خو دا خلک د کوم ځای څخه دي نو تاسو یو بل نه پوښتنه وکړئ ون کې مثال where's he from دا د کوم ځای څخه دی یا بیا جواب کوی چې I think he is from Japan I think he is from Canada بس پریکټیس کوئ د هیوادونو نمونه وایه بیا د ښځې په باره کې پوښتنه وکړه چې دی د کوم ځای څخه ده where is she from بیا وایه چې she is from China but I'm not sure دی د چین څخه ده خو مطمئن نه یم او که مطمئن بیا ویا وایي نو دې ترتیب سره د دې دوه کسانو په باره کې تاسې where is he یا she from په ډول سره پوښتنې ځوابونه کوي ورسته موضوع زموږ د درس هغه څه د ګیسټ کنټریز 76 78 کې شپږاویم او اتاویم صفحه کې تاسو د کمیونیکیشن بانکس کې د خلکو هیوادونو نمونه په اړه کې پوښتنه کوي نو تاسو دغه دوه صفحو ته لاړ شئ
که چې د پارټنر وي یو کس دی شپږاویم ته د لاړ شي بل دی اتاویم ته او دغه ځای کې کوم پراکټس چې دی د هیوادونو په باره کې هغه ترسره کوي. دا و زموږ د نن ورځې د فایل 1B ویر آر یو فرام د دې یونټ یا د دې برخې درس. په دې هیله چې نننی درس به مو تر پایه را سره کتلی اوسئ او یو څه به مو زده کړی اوسئ. که چې د کوم درس کوم موضوع باندې تاسې پوه شوي نه اوسئ یا کومه موضوع کې ستونزه لرئ نو تاسو کولی شئ موږ سره په ګروپ کې هماغه موضوع موږ ته مطرح کړئ او تر څو موږ در سره نور مرسته وکړو. So I hope guys you've learned a lot of things from our today's class. Wishing you all the best. See you in our next class. Thank you very much.